د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس میدان وردګو ولایت کې له راستنو شوو زر کډوالو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی وایي دغه ډول مرستې په 13 ولایتونو کې ویشي او د کډوالو د هوسا ژوند لپاره هر ډول امکانات کاروي. 13 ولایتونو کې توزیع لرو د هغو مهاجرو لپاره چې په 2015 کال کې راغلي دي افغانستان ته له پاکستان، ایران یا نورو ملکونو نه، او هر ولایت کې زر کورونو ته موږ توزیع لرو، غذایي غیر غذایي. بعضې ولایتونو کې نغدې پیسې ورکوو. همدارنګه د میدان وردګو مسؤلینو غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې له راستنو شوو کډوالو سره یې له دې وړاندې هم بېلابېلې مرستې کړي او ورسره د ورته نورو مرستو ډاډ ورکوي. توزیع اگر چې دا بدون دا نو شي نه دي چې ظاهري هغه ته واخلي، خو د دې دا معنا څرګندوي او دا معنا ورکوي چې د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي او مسؤلین ټول هغه کلان دي که په کښته رتبو کې که په لوړ کې ټول په همدې فکر کې دي چې څنګه زموږ وروڼه چې د اخوا واپس راغلي دي چې د دوی لاسنیوی وکړو. په دې ولایت کې څو ورځې وړاندې کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ هم پیل شوه چې پکې 15 مستحقو کډوالو کورنیو ته د ځمکو سندونه ورکړل شول. مسؤلین وایي په دې مرستو بسنه نه کوي او د ورته نورو مرستو ډاډ هم ورکوي. فهیم الله افغان، ملي راډیو ټلویزیون، میدان وردګ.